بهرنی چارو وزارت د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي احضار کړی. بهرنی چارو وزارت افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کابل کې د یاد سازمان د سیاسي استازولي مشر تدامي چې امامتو احضار کړی دی. نوموړي داسې مهال د بهرنی چارو وزارت له لوري احضاریږي چې وړ ورځ له پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې د افغانستان پر چارو خبرې کړې وې. د دې وزارت له لوري په خبر شوی خبرپاڼه کې ویل شوي چې د بهرنی چارو وزارت سرپرست هارون چخانسوري امامتو ته ویلي وه چې د ولسمشریزو ټاکنو پروسه پای ته رسېدلې او د یاد ټاکنو د اعلان شویو پایلو پر بنسټ محمد اشرف غني لوړه کړې ده. په خبرپاڼه کې ویل شوي چې د اساسي قانون له مخې محمد اشرف غني ولسمشر دی او د رسمي ادرس په توګه باید د افغانستان اړوند په ټولو چارو له نوموړي سره خبرې وشي. په خبرپاڼه کې دغه راز دا هم ویل شوي چې د افغانستان سیاست پر اړوند مسلو باید د اساسي قانون او نړیوالو معیارونو خلاف بحث ونه شي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي تدامي چې امامتو په دې کتنې کې ویلي وه چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د هیڅ موازي حکومت ملاتړ نه کوي او نه یې هم مني. د بهرنیو چارو وزارت د خبرپاڼې له مخې نوموړي زیاته کړې چې د ولسمشر غني له لوړې وروسته د همدې اصل لپاره له ټولو افغان سیاستوالو سره خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت معلومات له مخې په همدې کتنې کې امامتو ولسمشر غني ته د دویم ځل ولسمشري په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوتریش د مبارکۍ پیغام هم سپارلی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وروسته تر هغې احضاریږي چې له افغان سیاستوال سره د معمول له مخې د لیدونو په لړ کې وړ ورځ له عبدالله عبدالله سره کتلي دي. ښاغلی عبدالله د ولسمشري ټاکنو پایلې نه دي منلي او یو ځان بللی ولسمشر په توګه یې لوړه هم کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي یو نامه ویلي چې له عبدالله عبدالله سره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په کتنې کې د افغان مشرانو لخوا له اساسي قانون سره سم په یو ټول شموله حکومت کې د راغونډېدو پر اهمیت ټینګار شوی دی. د ویډیو له کتلو مې ډېر زیاته مینه او مننه. که مو دغه ویډیو خوښه سوي وي حتما یې درسره لایک او شیر کړئ. د لا ښایسته او په زړه پورې مطالبو لپاره زموږ چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.